وای جانانه خپل وطن ته روشه، شفتالي ګل دی غنم دومره دومره دینه. کوڅې ته غلی غونتې روشه، ټیکټر خو نه یې چې ټنګو غره بودی سینه. خدای ته وکسوی ولور کام کوی خالته بودی خال نیست نبود دی. خلوص د څه شی ده؟ تخلص مې سرتیری. سرتیری. ولا ماشاءالله دغه لباس د پکول د څڼې واقعا داسې بیخي خطرناک ونته سټایل دی. دا څه ایله ده؟ خطرناک وطن د افغانستان دی پوه شوې وطن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. علیکم سلام برکاتو. ډېر ښه ګرانه، څه نامیږې؟ زه خو نامیږم نبی ګل. ډېر ښه. تخلص د څه شی ده؟ تخلص مې سرتیری. سرتیری. ولا ماشاءالله دغه لباس د پکول د څڼې واقعا داسې بیخي خطرناک ونته سټایل دی. دا څه ایله ده؟ دا علت دی چې خطرناک وطن د افغانستان دی پوه شوې وطن غریب دی چی شته نه څه کاروبار نشته بس ضرورونه دي تکلیفونه دي څڼې مو خامخا پرېږدو نو ولا الحمدلله یې ښه یو بس ګزاره کېږي بس اوس ځو ننوځو چی شته نه. څنګه دا کاروبار دی که څه کاروبار نه لرې؟ ولا کاروبار خو سپرا خو چی نشته وطن غریب دی. امنیت خو ښکلی امنیت دی پوه شوې وطن غریب دی. وطن غریب ده. د دغې چارې دپاره دغې ستونزې د حل دپاره به موږ تاسې چی کوو؟ موږ تاسې به اتفاق ساتو وطن به جوړوو وطن شامن کې روشي پوه شوې نوره به کوشش کوو. دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. دلته راسره ډېر ځوانان ناست دي. د دوی په خوښه دوی غوښتل چې یو څو لنډې یا ټپیزې راسره شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وایي وړوکی ورور یې په ژړا کوي چې شین خالې خوري په بام راوخیږي نه. چې کوڅې ته غلی غونتې روشه، ټیکټر خو نه یې چې ټنګو غره بودی سینه. وایي چې وړکې په هر وطن سترېږي په څوکمنیو کې بوبري ستر شوي دي نه. سترګو وهل مې درنه زده کړل اوس راته ښایه د بڼو اشارتونه. د پورې غار وکسه چې شین دی داسې مې زړه درپسې شین دی مړ به شمه. چې کله ځې کله درېږې په زړه دې څه دی راته ووایه حالونه. چې په سمندر کې لینچ ولاړ دی د ښکلې ښکلې په ژړو ورخېږوینه. وایي چې پاس په کابل واورې ورېږي زما په زړه باندې ورېږي ستا یادونه او یوه دې دا هم ورپسې وي څوک چې د چار من لري نصیب دې شینه. وایي ګودر ته دواړه خویندې لاړې مشره ویشتل کړي کشره غشې ورکوینه. چې وړکیه میان یې که غریب یې تورې جمعې دې همیشه په غوړوي نه. وای جانانه خپل وطن ته روشه، شفتالي ګل دی غنم دومره دومره دینه. چې درته ګران وي درنه مړ شه چې ورته تنګه وي ورپاتې شي مینه او په دعاګانو مې آباد شوې په دعاګانو مې آباد شوې چې ته آباد شوې زه د خاورې ایرې کړمه او للیه ځان له ما نه ټول کا للیه ځان له ما نه ټول کا نصیب مې خوار دی نسکه ورور نه لرمه. وایي مرچا کې دوه ملګري خوند کړي مرچا کې دوه ملګري خوند کړي چې یو زخمي شي بل پټی پرې لګوي نه. چې ما که د تیر سر ته مې وکسه ایمونه ماسه مو په چاس پورې میینه. افغانستان زنده باد! څمکني زنده باد!
السلام ورحمت الله وبرکاتو چې په خیر راغلی هر کله راشي. زه طالب افغان یم، د حکم ځای اوسېدونکی یم. حاجي صاحب څه مصروفیات لرې؟ مصروفیت خو استاد که ته وایم چې اوس د یوه نیمه هفته کېږي چې زه د عراق نه راغلی یم. ته خلک شته په زمونږ کلي قوم کې چې چا سوټي ویلي دي، سختې ذلیلې کړي دي، افغانیان خرڅېږي، دالتې خرڅېږي، په عراق کې خرڅېږي، په ایران کې خرڅېږي. بل زه چې راغلی یم کورونه کړي دي، په یو روغ کې پیسې نه نیولي دي. بل موږ منطقه د خدای آباد لري. زه عراق ته لاړم الحمدلله ثم الحمدلله. زه بیا په خپل خط پت افغانستان ګل ګلزار دی. زه الحمدلله بیا یم چې په 100 عراقوي نه ورکوم، په 100 ایرانوي نه ورکوم. د کلی قوم خو ټوله زیات دی، 4 کوره دی الحمدلله. بیا موږ د کلي کې چې پرته یو 80 100 کوره یو. د کوم ځای پورې موږ د سنبلکو پورې که نه دغه کوم موږ لکه اوس د ځلغونځۍ یو هغه روان دی، سیزن روان دی، شدا کې الله پاک مهربان دی، یوه وسیله یو هغه سبب حالات جوړوي.